الکه زمونږ څه کار دی؟ مودي دی، انډیا ده، اسلام برباد ولي، لاهور ولي، د کرکټ ګراوند ولي، پنډۍ ولي، لر او بر یو هندو دی. سه مهربانه خپلو کې سره جوړیږي، هغه پنجاب او دا پنجاب سره یو دی، یو نسل دی، یوه خاوره ده. سه مهربانه زمونږ پکې څه کار دی؟ خو موږ خالي مودي ته ویو چې دا ټک نه ګوره دې خوا ونولې چې بیا ګوره د دوستۍ خاطر دی نشته. دا ټک نه دې خوا د افغانستان او د افغانانو د پښتنو خاوره ده. دلته موږ ډېر شهادتونه ورکړي، ډېر قربانیان یې ورکړي. موږ غواړو چې جنګ دا ټک د پول نه اخوایي. موږ خپله اوس یې مهربانه د کانې او د چارسدې ګوړه او شین چې وخو او خپم په بله اړولې ده. اوس خالي ته موږ تماشه کوو. دا میسج هغه خلکو ته دی 15 کاله افغانستان دغه شانې په اور کې سوځېدلی او همدغه پاکستان د پالیسیانو د لاسه په لکاونه په میلیونها موږ پښتانه افغانانو خپل ژوند د لاسه ورکړي. زمونږ مکتبونه تباه شوي، زمونږ جوماتونه تباه شوي، زمونږ شفاخانې د منځه تللي، زمونږ بسته نظام د منځه تللی. سه مهربان یو نظام نه څو نظامونه د پاکستان د لاسه زمونږ تباه او برباد دي. 3 ورځې شوي، 3 ورځې چې تاسې وانې جنګ دی. نه مغه پاک پوځ شته، نه مغه ایټم بم شته، نه سه مهربانه نمبر 1 اداره شته. څه شولې ادارې سه مهربانه؟ او دا د دروغو خبرې نشر کړي دي چې سه مهربانه موږ د انډیا 15 تیاري ویشتي، 15 جادونه میشتو، ولیکن 15 چته ایشتلي او پاکستانیان ولې دروغ وایي؟ ورشي د خواجه صاحب خبرې واورئ چې د سی ان ان سره نه انټرویو ده، هغه وایي چې موږ ته هېڅ معلومات نشته. دا سوشل میډیا خبرې دي، د 2021-2023 کال خبرې م راغستې دي. هغه د دروغ هغه انډیا کې چې هغه جادونه ولیدلي هغه نشروئ سه مهربانه. او دا کم ډرونونه چې تاسې وایئ دا په 1.5 ډالره کېږي. ښه دا انډیا همداسې دا خلک خوشي کوي هغه ولې او د دروغ دا چې موږ د انډیا ډرون ویشته، موږ د انډیا تیاره ویشته. 2 ښځې رالې، 2 ښځې د انډیا او سه مهربانه په پاکستان باندې بمباري وکړه، څو ځایونه یې درته ویشته. او تاسې خپل هم دا وایئ، د خپله د پوځ بیان دی، دا بیان پروت دی رسمي چې د انډیا یوه تیاره وایي پاکستان ته نه ده راغلې. نو بیا دا کوم ځای کوم دا تیارې ویشتي؟ نو خبره دا ده چې ټول دروغ دي، ټول منافقت دی او پښتنو. او زه یاران دغه بې ضمیرو ته ګلخانانو ته ویم، د ښکته پښتنو ټول پښتنو ته نه ویم. دا ګلخانان مثال دا هغه دي په پښمني کې یو رقم ته ډولې په دې پښتونخوا کې ویل کېږي، خلک پښمني له راپاسي. دا هغه ډولونه دي سه مهربانه. پاک پوځ دی او جواب هم ورکو، دام ورکو، دال 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 لنګ 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 د عمر کې توره نه دی چې پاکستان چې څومره جنګونه کړي ټولې بیللي دي. او انشاءالله دا جنګ به انشاءالله په بیللو روان دی او بیلي به. ځکه انډیا اوس مکمل شروع کړه چې پاکستان نه پرېږدي، پاکستان ریاست نه پرېږدي. او سه مهربانه جنګ اوس مکمل جنګ شروع شو د انډیا د خوا نه، او پاکستان نه جواب ورکولی شي، نه هېڅ شی ورکولی شي. خو په ما راغلي دغه ورځ د خدای په تا راولي چې ماشومان د خړ تورخم ته په ژړا راولي. په موږ باندې موږ هم تباه او برباد کړي وو، موږ هم مجبور کړي وو چې ستاسې په خلاف باندې دا کار وکړو. ځکه زما وطن دې خرڅ کړی، اډې د خلکو له ورکړي د همدغه پاکستان نه. دا وایي میدانونو نه 50,000 حملې په افغانستان شوي، 48 ملکونو ته ما ډې ورکړي، په میلیونها ډالر هم زموږ په سر باندې واغسته. نن راځي چې ته ما سره ودرېږه. خپل دشمن سره څوک ودرېږي؟ که د پښتونخوا پښتون وي هغه سره ظلم کېږي، موږ سره ولاړ هغه ټول یو وینه ده، یو خاوره ده. خو موږ د چا په درد نه خوشحالېږو. خو زما ماشومان دي وجلي وروره، زه دې تباه او برباد کړی. زه څنګه ستا په غم کې سه مهربانه تا سره غمجن شم؟ هر څه دې په ما کړي، د هر څه په میډیا پراته دي. او دا دروغجن ریاست به انشاءالله همدغه هندوانو به ختموي.